محمد مینوم د 400 په شورګر اوسېږم او دې وخت پورې اوسم چې ما عمر تقریبا شپږ شل تقابل شو هغه وخت تقریبا د 800 کال په مافشله کوم نږدې دا چې شو موږ راځو د کوم څه تاکو پکو کول بیا دا بچا مې دغه سفر ته هغه موږ خپل جرګه میټنګ وکړو بیا دا روان شوم د جمعه ته چې مونږ کو چې جمعه ته موږ روان شو په دغه کې په جلوس کې او کوم څه راکاره شو دا څه باندې د کافر راځي او دا غوبل جوړ کړ زموږ زنانو سپورانو څه په راغشتو امن دیوال پټې پرې وتی چې خدا ته ګور قرآن ته ګور مسلمانانو سم دا مسلمانان دي مونږ راځي دا مسلمانان دي مونږ راځي پورم راځي جمعه ته دي چې ته نه جګړه نه راځي جګړه نه کوي راځي مونږ راځي هغه کې پس موږ چې شي نه خو خدای دې موږ دې نو څو پس زرګونو خلک را نمړ کړ او موږ ځوال ټکول بس په بدر ورته نه واپس لاړو او موږ جمعه ته پرې نه خو زمانو وزیر ګل ده او د زیارت ګل زویم چې پاکستان آزاد شو کنه 47 کې مونږ 48 کې د بنو کې قرارداد بنو کې ور میټینګ وکړو کنه چې مونږ ورنه پاکستان منو نه دغه تقسیم نه منو مونږ تقسیم اوسه پورې نه منل مونږ ویل مونږ پښتونستان منو نو په دې سلسله کې بیا ور مونږ تاریخ شروع کو چې تاریخ شروع کړو دا خبر دلته زموږ دغه مقرر کو چې دلته مقرر هم کو نو ور خبره یو کشمیری دی راوستو چې بدمعش و نامه قیم خان نو قیم خان وی تاسو بسنګ مان مونږ نه دلته کوي مونږ ورته چې مونږ کو زموږ سالار مومند جان خان نامه ډیر تیز ور دا خبره کان سالار مومند جان د دې ورسته علاقه ده کنه کوچانو نو بس بیا خیر ور دا خبر دی ور د تم ته فوج او پولیس واچول وی تاسو باندې شي راتلې مونږ ورته مونږ به راځو دا وخت 15 کالو نو دی په مونږ دځې شروع کو دلته ور وی خندق د وبو کنه په دې وبو کې خلک ورچې بجاز به په وبو کې به خور ریدو پوښي نو ردا زنانم پکې وردا خبر دی زنانه وردا خو جنډه پلاس کو هغه غریبه مور پکې لګیدل وردا خبر خو مونږ باندې د حالات جوړ کړ چې مونږ باندې نه د انډیا نه کافر نه دغه مونږ پاکستان دغه جوړ کړی نه او بیا چې لو خدي قرانونه د کورونه راغه قرانونه نیو چې ولکه ما پم کې داخلي چې به وردا دغه ماشين باندې بيشتو د قرانونه په هوا کې د باد وردا خو دی وبو کې بم خطا کېدو دا وبو کې دغه کې خطا کېدو خو خیر بل چې وشتلو کوله دا خبره دلته د اسفندیار د امور تاجون آمده دی به ګرځېدو کبره بس فزولو د زخمونو کې به منډلو ډاکټر ماکټر خو نه وکنه ډاکټر دا ویلي چې ته د ملم پټې باندې کوي بیا چې کوم ګولې په مونږ چلیدلې وي تاسو د ګولې جرمانه به ورکوي دا ګولې په تاسو چلیدلې ده کنه د دې به جرمانه ورکوي او بیا هغه ور کسان مونږ په جیل کې ور دا کارتوس تاوانونه مونږ واغښتو چې فوج او پولیس چلولې په مونږ زما ورور پکې وردا خبره بفاشو هم دغه ته مرخص په بوجي کې کپنم نو بس وردا خبره کنه چې پس دا غنه مونږ ویل وردا خبره کنه باچا خان سره وګرځیدو حاله علي اکبر سړی رو کیو او په دې ولا خلک را ثوابه خلک ټول روانو پیاده ټول او چې یو سات تو یو ګټو دې خبر راغی مجانی و پکټه راوړو پلان کې و د کریم خان روډ پکې مور شو کنه او لا ګولې ور پلان کې سپین ملنګ پکې ولګید کنه دا ټول خبره به راته کولی دغه سي اوري ودان جرمل پکې د درګه پرې سټ کې لګیدلو دا ډېر پکې لا مو سب زخمیانو دا پکې راتلل سب دي او بابره وخت د عمر څومره وو څه تقریبا 300 شلو نور له سوکالو خوب شاو څه لیدلو بابره دا مې لیدلو چې ماره تاسو ویلاله ما مېره کې ډب کې زمینداری کوله دلته مې پلانګو کې تروخ خپل کور کې هلاله ما دا مازیګر نه رالم جلسې لا سار جلسې ته وته او چې کله لغه شنه جو بس په دې باندې جلوس راغی دغه ته سرو جامو جلوس راغی پیند خېل وته د غنی کا کوجرې ته او بس بیا لغه شنه دلته چراله بس دا په دې ځای نه ګولې را ورې دي او دا چا سره چې زنانو سره قرآن شریفونه لیدلې چې دا پانی الوته په دې ګولو